اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او تر څو به موږ د دنیا د جنګ میدان ګرځېدلي، تر څو به موږ د دنیا د وسلو د ازمون میدان ګرځېدلي، موږ انشاءالله العزیز تر خپله وسو توانه پورې کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړو، د دوی لپاره ترتیبات ونیسي. اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای ما در 2 سال که اینجا درس خواندیم، بعضی از رشته‌های کاپیتاسیون یاد گرفتیم، بعضی از ما میتونیم فعلا اپلیکیشن بسازیم، وبسایت‌های رو طراحی کنیم، زبان‌های برنامه‌نویسی اینجا فرا گرفتیم. باید با ما زمینه از این را مساعد بسازند که بیشتر از این تحصیل خود ما ادامه بدیم. وقتی فارغ شدیم با ما زمینه کار را مساعد بسازند. غرونه او دښتې هم په تمه زموږ، اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی. در خونه نصب میشه وقتی که گاز نشتی داشته باشه الارم میده، بعد که ایسی یا هواکش اتاق وال گاز نصب میشه، گاز وقتی که سنس میکنه الارم آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت